ابراهیم ابن ادهم رحمه الله په سلفو کې مشهور انسان تیر شوی چا وته ته موږ سره کینې نه ډیر غب شپ نه لګي هم سره کینې مجلس ته عالمي موږ به سره خبرې ترې وکړو دی علماء سره خلک کینې پاسینه خون ولا ور کوي ناغوي چې زه مشغول یم په سلورو خبرو کې او کله چې دې سلورو خبرونه دمه شوم نبی به تاسو سره کینم ناغو دې سلورو خبرې سړي چې ته دوه مشغول کړي یو ولني خبره ده زه دې سوچ کوم چې کله چې الله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام پیدا کړو هغه ته ټول بچی دغه خولیو په خیلاس کې وته جنتیان خولیو په ګس کې وته جهنمی خولیو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله وی زه دې سوچ کوم چې زه ګوره په کم لاس کې وم یګه خو زه خو شوم پته چې په خی کوم په ګس کې دې خبرې دې سخت مشغول کړي دویمه دا چې حدیث کې راځي چې کله انسان د مور په خېټه کې او دغه کله سا واچول شي نو په دغه ټیم کې یو ملک راشي چې هغه د رزق ومولیکي او د عمر ومولیکي او په اخره کې دا ولیکي چې دی بدبخت او کنه نیکبخت یعنی جنتی وي که جهنمی وي دا ټول لیکل شوی موږ ټول چې په جمعات کې څومره نه زموږ ټول فیصله شوی نو زه دې سوچ کوم چې ګوره زما په کتاب کې سری کړی نیکبخت دی که بدبخت دی دا دویمه خبره درېمه دا چې ملک الموت را کوزیږي او دا خبر موږ رب العالمین او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی چې په کوم ټیم کې چې سائل دا ملک الموت نو په دغه ټیم کې انسان له د جنت زیره ورکوي یا د جهنم زیره ورکوي او ماته دا پته نشي چې مال به د شي زیره راکړي چې دې سوچ کې وی سلورمه دې خبرې سوچ وړم چې الله به د قیامت په ورځ وي وامتازوا اليوم ايها المجرمون ته قیامت پر ورځ په دې اوله کې ټول خلک یو ځای ولاړ ټول خلک به یو ځای ولاړ بیا رب العالمین اعلان وکي وي مجرمان دي جدا شي مجرمان دي د جنتیانو نه جدا شي نو زه دې سوچ وړم چې د شریک له مجرمانو سره زم جدا شم الله راته وایي چې تم زاغ اوسه تم مجرمانو سره ځه دا واز به کېږي او ما ته به ملته ولاړو موږ چې دا سوچ نه دی کړی چې له دې اواز به هم کېږي خو خو سوچ دا کوو چې دنیا سره به څه کوو دنیا به څنګه مخکې ووځو رزق به څنګه زیاتو مریم چې دی خپله نیولې د ځان مړ کړو په دنیا نه مړېږو